کوشش کوي چې اسلام او دا نظام خلکو ته کوږ معرفي کړي، معیبونه پر کښېږدي، معیوب یې کړي، پر مشرانو باندې عیبونه کښېږدي. دا غیر قابل خلک، دا د حکومت وړ نه دي، دا د ملا نظام دی، دا د طالب نظام دی، دا د یو ډلې نظام دی. ګورئ موږ تاسو خو مسلمانان یو، پکار دی خذوا حذرکم، دا خپل بیداری ونیسئ. ګورئ چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیداره سئ. چل درته کوي، ناکامه کوي مو، بې له ډرونو به مو ناکامه کړي، اسلام به درسه یوسي، نظام به درسه یوسي. ان دین عند الله الاسلام، خوش دین د الله په نسبت باندې دغه اسلام دی، بل دین الله ته نه دی خوش. موږ مسلمانان یو، هر یو د بل سره مخ سو السلام علیکم، بس د اسلام आवाज کوو، نو موږ ته هغه دین خوش دی چې د الله خوش دی، هغه اسلام دی. موږ د اسلام د شا ولاړ پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه، نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه، هغه اسلام موږ سره ملګری دی. دا زموږ یو داسې صفت دی چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تر هغه وخت پورې به د رب عبادت کوي چې مرګ درته راځي. موږ تر هغه وخت پورې د اسلام باندې ولاړ چې مرګ راته راځي. کله چې مرګ راغلی بس اسلام پای ته ورسېدی، بیا به د الله حساب شروع کېږي. و دې خواته هېڅوک چې دا فکر نه کوي چې اسلام به مسلمانان پرېږدي، هېڅوک چې دا فکر نه کوي چې افغانان به اسلام پرېږدي، هېڅوک چې دا فکر نه کوي چې افغانان به پر اسلام باندې معامله کوي. چې کولای پرون به کړی وای چې په دا زرهاو لکاو شیدان یې ولې ورکول، دا کورونه یې ولې خرابول. خدا د دې دپاره کوله چې اسلامي دین دی، دا د خدای دین دی، خدای ته خوښ دی، مسلمانانو ته خوښ دی. چې ته پر باطل دین باندې دومره سخت ولاړې، ولې زه پر دې حق دین باندې نه درېږم. مسلمانانو ورونو هېڅ مشکل نشته، یو مشکل شته د دنیا سره چې دا اسلام بالکل موږ دې ته حاضر یو. د اسلام په دایره کې دننه چې څنګه معامله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده، صحابه کرامو کړې ده، معاهدې سوي دي، معاملات سوي دي. موږ خو یو کامل دین لرو، هر ستونزه زموږ په دین کې حل ده. الیوم اکملت لکم دینکم، دا کامل دین موږ ته الله راکړی، زموږ په هغې کې د هر مشکل حل شته. هر څوک موږ سره مشکل لري، مشکل ورسره حل کوو که خو داسې نه سو کولی چې د خپلو اصولو د خپل اسلام ورته تېرېږو، او نه دې زموږ اسلام مجروحوي معیوبوي. لکه نن چې دی وایي زه د الله حدود نافظومه، دی وایي دا ولې کوې، ولې په عام معذر کې حدود نافظوې، ولې په رجم کوې، ولې لاس پرې کوې، ولې خلکو ته سزاوې ورکوې. دا د زموږ د قانون خلاف دی. ته غواړې چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړې او غواړې چې ستا د قانون احترام وشي. زما اسلام دی، دین دی، الهي دین دی، د دې ولې احترام نه لرې، د دې ولې بې قدري کوې، ولې عیب پکښې کې وایې، مسلمانانو ته دا نسبت کوې چې دا د بشر د حقونو خلاف دي. او ستا دغه بشري حقوق چې ټیکهدار یې، دعویدار یې، چې ما ته راوښیې مثال یې زه تا ته درښیم. تا پر موږ باندې د تروریستانو حکم کاوه چې موږ تروریستان یو، د دهشتګردو حکم در باندې کاوه چې دهشتګر یو. دې ته دې بهانه جوړه کړې وه چې افغانستان دې اشغال کړی و، د دنیا د اشغال کوشش دې کاوه. هغه دهشتګرد چې ستا په کتاب، ستا په حکم، ستا په فیصله دهشتګرد و، افغانستان ته راغله. تاسو ولیدل دې عمل د دهشتګر وکړي چې د یو مشفق او مهربان مشرتابه حیثیت ادا کړي د مجاهدینو. ګورئ موږ دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بې له ظلم